د ځینو کارونو لپاره باید د نه کلمې ویلو استفادې سره ځان عادت کول خورا مهم دي. هغه اشخاص چې کمزورتي لري همیشه نورو ته بلې وایي، حتی ځینې وخت هغه کار کولو توانایي هم نه لري مګر بیا هم بلې کلمه وایي. هغه اشخاص چې همیشه بلې وایي هغوی همیش ستړي، دردمن، بې هدفه، تحت فشار او ذهن یې مغشوش وي. د نه کلمې ویلو ګټې ډېرې زیاتې دي ځکه چې انسان ته د خپل ارزښت، حدود او خپلواکۍ ساتلو وس ورکوي. نه کلمه باید په مختلفو طریقو سره ووایو ځکه چې مخالف لوری هم د خواشینۍ احساس ورکړي او موږ ته سم درک کړي. د نه کلمې ویلو ګټې کوم کیدای شي؟ خپل شخصي حدود ساتل. کله چې تاسو نه کلمه وایاست خلکو ته ښایي چې ته خپل شخصي حدود لرې او هغوی باید درناوی ورته وکړي. دوهم، خپل ځان ته ارزښت ورکول. کله چې تاسو نه کلمه وایاست خلکو ته ښایي چې تاسو خپل وخت، انرژي او احساساتو قدر کوئ او خلکو ته اجازه نه ورکوئ چې بې ځایه ستاسو وخت، انرژي او احساسات ضایع کړي. او بل، په ژوند کې تمرکز کول. د ډیرو بیکار کارونو نه کولو څخه بهتره دا خبره ده چې نه کلمه استفاده کړو او خپلو مهمو کارونو ته وخت ورکړو. د دروغو او منافقت مخنیوی کول. کله چې تاسو یو کار کول نه غواړئ وکړئ مګر بیا هم بل یې ووایاست، دا یو دروغجنه ژمنه ده او خپل شخصیت ته زیان رسوئ. نه کلمه ویل مو صداقت ته لاره هواروي. مستقله او پیاوړی شخصیت جوړول. هغه کسان چې له ډاره یا ویرې یا ملاحظې څخه هر څه ته هو وایاست همیشه یې تاوان ځان ته وي مګر نه ویل کلمه مو خپل شخصیت پیاوړی او مخته کوي. د وخت مدیریت کول. د نه کلمې په ویلو سره تاسو کولی شئ خپل وخت مهمو کارونو ته وټاکئ. په اخر کې باید ووایو د هغه کارونو لپاره باید نه کلمه استفاده کړو چې هغه ګټه نه لري او موږ داسې باید ونه کړو.